د وخت ضرورت او د حالاتو د حساسیت په نظر کې نیولو سره غواړم چې څه حقایق اظهار کړم. ګوندي تسناتو نتیجه وښیم. امریکا کې د پېښو شویو واقعاتو په هکله داسې وایم څرنګه چې د امریکا دا اقدامات او اظهارات په یوه بې ثبته بهانه او بې دلیله پروپاګاندا باندې مبني دي، نو د امریکا په افغانستان باندې حمله سراسر ظلم، تجاوز او ناروا اقدام ده او د ټولو نړیوالو اصولو او بین المللي معیارونو څخه مخالفت ده. نو که له دې سره امریکا دا کار کوي، نو یقین دې ولري چې د افغانانو له سخت جهادي مقاومت سره به مخ شي، ځکه چې افغان بېننګي بېغیرتي نه قبلوي. د ناروا حملو په مقابل کې له غیرته کار اخلي. د غیرت مرګ د بېننګۍ تر ژونده بهتره ګڼي او بیا خصوصا د شهادت په مرګ باندې خو افتخار کوي او سعادت کې بولي. تاریخ ثابته کړې ده چې افغانان په مختلفو ادوارو د تاریخ کې د خپل مذهب، ناموس، د حفاظت او د خپل ملت او وطن د دفاع په خاطر د هر جابر و جارح د تجاوز په مقابل کې له سروماله تېر شوي په کمال ایمانداري او بېمثاله شجاعتمندۍ سره د دښمن د تجاوز کلکه دفاع کړې ده او د ناصر المستضعفین خدای په نصرت کې متجاوز دښمن ته ماته ورکړې. نو امریکا د سل په سلو کې یقین ولري چې په دې حمله کې به نه تنها له افغاني جهاد سره مخ شي، بلکې له عالمي اسلامي جهاد سره به لاس و ګرېوان شي. د دې خبرې وجوهات دا دي چې دنیا دا حمله ظالمانه، تجاوزانه او ناحقه بولي. نو په مقابل کې د دنیا د موازینو او قوانینو او د اسلام د اصولو مطابق د افغانانو ملاتړ او جهاد په ځان باندې فرض ګڼي. بل دا چې اسلامي دنیا او مسلمان امت د اجانبو له ظلمونو په سراسر دنیا کې د دوی له وحشتونو او تیریو څخه پورته ته رسېدلی ده. دنیا یې ورباندې دوزخ ګرځولې ده او په دنیا یې د ټولو ناملایماتو سر کې د امریکا باس دخیل ګڼلی ده. ټول دنیا په دې باندې اعتراف کوي چې د فلسطین، کشمیر، کوسووا، سومالیې او تیمور شرقي او دغسې نور رنګ فرنګ حالات د دې خبرې ښکاره ثبوتونه دي. آخره خبره دا ده چې د امریکا پام او فکر ورته راګرځول ضروري بولم، هغه دا ده چې په وخت د شوروي جهاد کې امریکا له افغانانو سره احسان کړی ده چې مالي وسایل یې ورکړي دي، خو په مقابل کې افغانانو له امریکا سره لس چنده احسان کړی ده چې د 1.5 میلیونو پاکو سرونو په قربانۍ سره د امریکا سرسخت دښمن او لوی رقیب چې اتحاد شوروي و د دنیا څخه محوه کړی ده او امریکا اوس د قطار د میدان پاته ده. نو لازمه دا ده چې امریکا نه خپل احسان او نیکي په سین لا وکړي او نه د افغانانو احسان له خاورو سره خابي. په آخر کې یو وار بیا په امریکا باندې غږ کوم چې باید له عقل او تدبیر څخه کار واخلي، نه له زور او تجویز څخه. او که امریکا د خپلو شومو عزائمو ترسره کولو په خاطر له زوره کار اخلي، نو زه په افغان مسلمان مجاهد ملت او د دنیا په ټولو مسلمانانو غږ کوم چې د دې فردي جهاد په هکله له قوي ایمان څخه کار واخلئ، په پوره ایماندارۍ او الهي توکل سره د غیرت او همت ملا وتړئ او د ملکوتي تکبیر په هغه جبروتي نعره سره راپاڅئ. د امریکا په مقابل کې جهاد شروع کړئ. خدای در سره ده، هغه قهار او جبار خدای به تاسو ته فتح درکړي او امریکا به ټوټې ټوټې کړي. وما ذلك على الله بعزيز والله خير الناصرين.